مینه ده کړې. چې په کور کې په چا باندې ډېره زیاته ګرانه یې؟ خپل امي ابو دواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. د صابر جان کوشش دا وي چې ستاسو دپاره هغه هنرمندان، هغه پیغلې، هغه شازلمي راغواړي چې د پښتونخوا ستوري او د پښتونخوا په شان هغې ځان ځلول غواړي، د پښتونخوا نوم روښانه کول غواړي، د پاکستان دپاره څه کول غواړي. ما سره په خوا کې څوک ناست چې ګلالئ ناسته ده. نوم یې دومره ښایسته نوم دی او بیا چهره هم تاسو لیدی شئ، ښایسته ښکلي شخصیت را سره ناست دی. سندرغاړی دی، اواز ولې الله پاک ډېر ښکلی ورکړی دی. خو اول ورته پښتونخوا ستور کې هرکلی ویم او ستړي مه شي ویم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ ګلالئ دا راته ووایه چې دا ګلالئ د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ جی ټولو نه پهله ستاسو شکریا ادا کوم. ډېره زیاته مننه چې تاسو ماله دومره ټایم راکړو، زما سره مو خپل قیمتي وخت شیر کړلو. زه تعلق د نوخار سره لرم. ښه ګلالئ دا راته ووایه چې ته خو د نوخار سره تعلق ساتي. په نوخار کې خو ډېر ښه شاعران هم شته، ښه سندرغاړي هم پکې شته دي. خو تاسو دې فن ته چې راغلي د چا په وجه باندې راغلي؟ خپل شوق هم و که نه څوک هم خوښ و په دې فن کې؟ نه جی داسې هیڅ خبره نشته دی، نه مې څوک خوښ و په دې فن کې او نه څه شوق نه راغلی یم، بس خپلې مجبورۍ راوستې یم دلته کې. ښه نو تر اوسه پورې به تاسو څومره سندرې ویلي؟ ما تقریبا سنګینګ کې خو فرسټ ټیپ اغستلی دی، خو یو 2 سونګ ما وکړل اوس او نور لکه سټارټ دی لګیا دي کوم اوس. صحیح. او دا راته وایي ګلالئ چې زده کړه د چا نه کوئ؟ زده کړه چې کوم دی نو زه د زرو استاز نه کوم، یو ډېر مشهور موسیقار دی. صحیح صحیح صحیح. او ګلالئ بل تپوس نه دا کوم چې ګلالئ په سندرغاړو کې فیمیل سندرغاړو کې څوک ډېر خوښ دي؟ زما په فیمیل سندرغاړو کې چې کوم دی نو نازي اقبال ډېره زیاته خوښه ده. ها او په داسې به وایي چې په نارینو کې د څوک خوښ دي؟ په نارینو کې چې کوم دی نو رئیس باچا شو او کرن خان شو. شاباس. دا دوه مې ډېر زیات بیسټ سنګینګ والا دي، دی مې ډېر زیات خوښ دي، یو دی اواز مې ډېر زیات خوښ دی. بس ها نو چې کله درته ټیم میلاویږي نو ته زیات د چا اواز اوري؟ زیاتره زه د رئیس باچا ټپې او د کرن خان ټپې اورم او زیاتره رئیس باچا اورم. ښه چې داسې چېرته دا کمې ټپې خلک اوري نو هغوی خامخا نور پوه شوي به یې که نه، نو چېرته مینه مو کړې ده؟ مینه ده کړې. ښه او بیبي سره مینه کې ډېره زیاته؟ نو ته خو یې نه مینه کړې. ښه دا راته ووایه چې په کور کې په چا باندې ډېره زیاته ګرانه یې؟ خپل امي ابو دواړو ته، خو اوس فعلا خپل امي ته ګرانه یم ډېره زیاته. او تاسو چې چېرته پروګرام له ځئ نو تاسو سره څوک ځي؟ رور ځي، مور ځي، خور ځي، څوک ځي؟ نه جی زما د کور نه څوک هم زما سره نه ځي، خو چې زه کوم کسانو سره ځم نو هغه زما کور کې لکه پته ده هغو سره پوره اګریمنټ کړی دی. زه چې کوم کسانو سره ځم نو هغه ول زما کور ته راشي، زما ماما ته ووایي، زما مامې ته ووایي چې مونږ سره لاړله، نو بس هغې ذمهوارۍ باندې زه ځم. ګلالئ کوم خلک چې دې فیلډ ته راتګ غواړي هغوی له څه پکار دي؟ هغې له څه پکار دي دې فیلډ ته چې راتګ غواړي؟ نو اول خو زه دا وایم چې دې فیلډ ته ډېر زیات کوشش نه کوي. صحیح. ولې چې دې فیلډ ته څومره تور سرې زما خویندې راغلي دي نو هغه د مجبورۍ نه راغلي، د مستۍ نه دي راغلي. موږ فیلډ کې چې کوم تور سرې دي نو هغې چې دا خان دي او دا لباس او د هغې دا چهرې چې کوم دي د هغې دا جیولري د هغې دا شوز، مطلب ډېر خلک داسې زموږ تورسرې ګوري د هغې یو جنون روچشي چې آیا زه دې هم دې فیلډ کې وی. خو زه خپل تورسرو ته دا ویل غواړم چې دا شوق چېرې هم مه لرئ، که تاسو ډېر زیات مجبوره یئ نو هغه الله ورکولو والا دي او دا خو د قسمت دغه دی، چېرته الله رزق لیکلی نو هلته کې انسان وررسیږي. نو زه به دا ووایم چې دې فیلډ ته راتلو چېرې هم کوشش مه کوئ. ډېره زیاته مهرباني. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا ستوري به همیشه هم دغسې ستوري ستاسو دپاره غواړي چې هر چېرته اوسئ، الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.